علما کرام چې کله د چاپیریالي پایښت او ساتنې په اړه خبرې کوي د شرعي علومو علما کرام، نو هغوی ترکیز بیا په همدغې چې دا چې ګناه او دا ثواب دی، نو ترکیز هم ډېر په دې کوي چې د الله د ویرې دا کار مه کوئ. او اوس معاصره چې موږ ګورو، ډېره معاصره طریقه د چاپیریالي پایښت او د چاپیریال د ساتنې هغه دا ده چې سړی د الله نه وویرېږي. چې د الله جل جلاله نه ونه ویرېږي، نو شاید دغه کنفرانسونه ډېر زیات موږ دایر کو، دغه نتایج به څوک تطبیق کړي، خو نتیجه به زه او ته تطبیقوو. او دا هغه وخت کې تطبیقوو چې یو مسؤلیت احساس کو. دا مسؤلیت چې د الله په وړاندې مسؤلیت احساس کو، نو د دې نه لوی مسؤلیت بل نشته. د فساد سره د مبارزې او د چاپیریالي فساد، هغه څه چې چاپیریال ته ضرر رسوي، د هغه سره په مبارزه کې اسلامي شریعت دغه اړخ ته ډېر توجه کړی چې انسان په زړه کې اصلاح شي او انسان په فکر اصلاح شي.